لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا هلته به لګیو جوارو کې به مونږ کار کوو بوټ به کوو بانګ به ووایي دا سیکه د رسول الله سره مینه ده دا سیکه الله سره مینه ده نه دې دوکان بند کړ نه دې ګرمۍ کې جومات ته قدم را واخیسته نه دې د خپل پټي هغه چاري او کوداله پرېښوده نه دې خپل سوزکي یا ګاډې غاړې ته ودرو چې جومات کې مونږ به وکړم ولې نبي علیه السلام او الله پې خوشحالېږي دا خواصې ګپ شپ دی مینه دې ته وایي لکه د حضرت سعد رضی الله عنه پر لکه کې الله دې داسې مینه زموږ وروڼو نصیبوي نو په هغې سامان یې واخېست هغه نقاب باندې دا مخ وتړه صرف سترګې ښکاري پاس تور شو لړ میدان جنګ ورسېد واده او ښځه هر څه په ځای پاتې چې لاړ بهادر او دلیر اصل کې د عشق او د مینې په نیت دی وتېرېد نو صاحب د دشمن په دامیاس کې ورننوت او په دې اس باندې سور دی داسې پرې یې وویستې که نه د دنیا کافر یې مردار کړ خو صحابه پېژني چې دا څوک ولې چې هغه دا مخ تړلی صرف سترګې ښکاري نه سر ښکاري نه مخ ښکاري نه شونډې ښکاري صرف سترګې ښکاري یو د یو نه تپوس کي دا سړی څوک دی بل د بل نه تپوس کي دا سړی څوک دی بل د بل نه تپوس کي دا سړی څوک دی حضرت علي صاحب رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام مبارک ته ورغی وی د الله رسوله یو سړی راغلی دی خو ناشنا بهادر دی د دنیا کافر یې مردار کړل دومره فایده موږ له په دې جنګ کې چا نه ده راکړې لکه ده چې راکړه وی څوک دی وی صاحب چې ته نو مسلم معلومېږي نه وي مسلمان دی ځکه موږ یې څوک نه پېژنو وی کم دی وی صاحب هغه مخامخ اس باندې چې سور دقه دی توره ورسره ده او په یو کافر پسې اس غلی وی هغه اس چې غلی که نه دغه سړی دی نو ده چې دا توره اوچته کړې ده که نه او په دې اس منډه وایي دا څادر یې د دې لس څادر یې د لاس نه پرېوتی دی دا لاس یې داسې ښکاره شوی دی نو نبي علیه السلام مبارک خو هغه لاس ولي چې دا خو هغه تور لاس دی هغه دانو والا داغونو والا لاس دی بس فورا وی اظنه سعدن ګمان کوم دا هغه سعد دی ده خو نیکبخت هغه د واده انتظام جوړ پرېښی دی او جهاد له راغلی دی ورشه تپوس ته وکړه سعد خو نه حضرت علي رضی الله عنه ورمنډه کړې چې ورغې هلکه نبي علیه السلام درنه تپوس کوي ته سعد خو نه یو د سر وخوځه یو هغه سعد راغې وی د الله رسول همغه دی هغه سعد دی هغه هر څه یې پرېښودل او راغلی د میدان جنګ کې جنګېږي اوس نبي علیه السلام یې په تماشه دی ورته خوشحاله هم دی دې کې دی یو کافر سره په پرده ونه کافر پې زورو شو د اس یې ولو و دې اس هلته پرېوته او دې خوار دې بل طرف ته پرېوته کافر پې راغې په دې هم په توره غوزار وکړه چې څنګه یې غوزار وکړه دې زخمي کې پرېوت په ځمکه تاسو یقین وکئ نبي علیه السلام مبارک په خپله رامنډه کړې هلته ولاړ دې تماشه کوي په خپله یې رامنډه کړې او چې راغې دې اوس دې وینو کې داسې دا چوړ پوړ پروت دی وینې پې د پاسه پرتې دي په دا خاورو کې پروت دی رسول الله مبارک زر روچت کو د خپل غېږه پورې کلک دغسې ونیوه او چې د غېږه پورې ونیوه نو خپل څادر یې راواخېسته او په هغه څادر تې خاورې څنډي نبي علیه السلام مبارک په خپل څادر تې خاورې او هغه وینې پاکوي او دې سینې ته یې ځان ته راپېوس کړه او دې هغه وخت کې نبي علیه السلام ته مخکې وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله به مې ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي هغه وخت دنیا کې خو ما نه خلک نفرت کوي ما الله او جنت او حورې به ځان ته پرېږدي نبي علیه السلام مبارک ورته قسم کړي وی زما د په هغه ذات قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده د قیامت په ورځ د الله په دربار کې به ستا له زه ګوی کوم جنت به م ځان ته پرېږدي الله ته به م نږدې شي او د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي دا خبره چې وکړله او دې سینې پورې ځان ته پېوسته دا رونو د مینې نښه ده ګورې یا خو داسې حال و چې ډوډۍ ورسره یو ځای نه خوړه چا د ده په جام باندې اوبه نه څکلې یا چې د نبي علیه السلام محبت کې ځان راوویسته نو چې کم وخت یې ساه خېږي د رسول الله مبارک په غېږ کې دې ساه خېږي دې نه لوی منقبت رونو بل شته دی نشته دا د انسان دپاره ډېر لوی منقبت دی ډېره لوی د انسان دپاره کمال او د انسان دپاره په دنیا کې ډېر لوی عزت دی چې دا خبره یې وکړه د نبي علیه السلام مبارک وخندل دغې نه پس یا جړل او یا وخندل او مخې بل خوا واړو او دې غریب نسا د نبي علیه السلام په غېږ کې ووت صحابو ته یې واس کړي دې خوا راشه دا وروره مو چت
صحابه راغلل او دی اوچت شهید شو قریب چې اوچت یې کړ نو بیا ترې وروسته د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړ وی صاحب تاسو خو جړل وی د دې غریب په هغه بېکسۍ مې وجړل او بیا هم وخندل او مخ هم بل طرف ته واړو دا ولې وی چې ما کله قسم وخوړه چې او زما د قسم چې جنت او الله او د جنت پورې به ځان ته پرېږدي دا مې قسم وخوړه وی الله زما قسم رښتونی کړ یو خشته حوره مې ولیده د جنت او د جنت په یو جام کې د حوض کوثر اوبه راغشتې وې دلې رازغلولې د حوض کوثر اوبې راغشتې وې دلې رازغلولې نو وی خوشحاله شوم او مې خندل چې الله شکر دی چې په دنیا کې د زنکدن په دا وخت کې دې ده ته وخول او زما دا قسم دې رښتونی کړ او مخ مې ځکه واړو چې د هغه حورې نه ما ته حیا راغله رونو هر څیز چې د الله تابعداري کې په مینه بیا کې چې مینه دې ورسره پیدا شي د رسول الله مبارک تابعداري چې کې په محبت پې کې چې چا سره دې مینه هغه ته به ځان ډېر نږدې کې ګوره دوه کسان چې یو بل سره تعلق وي دوه په کلو کې یو بل سره د هلکانو یو بل سره تعلق وي دا تعلق پسې یو بل سره مینه یې کړي یا یو مقتدي وي د خپل امام نه نه خوځي یا یو بل عام سړی وي او د خپل کلي د امام سره او د عالم سره هر وخت ناست دي دا ولې په محبت او مینه یې ورسره کوي چې ورته وایي مولانا صاحب راځه لکه مونځ کو دی ورسره پاسي زه ورشه اودس وکړه دی ورسره پاسي زه چې هغه جنازې ته لاړ شو دی ورسره پاسي چې څه وایي دی باندې بنیاد د تابعدارۍ د الله او د رسول دا په محبت او په مینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو په قبا کې 14 ورځې یا 14 ورځې تقریبا تېرې کړې د مدینې شریفې بلایي علاقه ده نو هلته یو جومات جوړ کړه مسجد قبا ورته وایي بیا د هغې نه را روانو مدینې شریفې ته نو خلق ورته استقبال ته یو طرف ته م ولاړ دی او بل طرف ته م ولاړ دی او دا ماشومان بچی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی دا ورته ولاړ دی او په دې کوټو دا زنانه ورته ولاړ دی چې یاره دا نبي علیه السلام ووینو چې دا څنګه دی نو دی په دې لاره را روان دی په اوښه باندې سور دی یو برخوردار دی لک نوجوانه لک هغه هلک چې کوم نوجوان دی هغه د نبي علیه السلام د دې اوښې نه کله یو خوا تاوي کله بل خوا تاوي نبي علیه السلام مبارک ورته آواز ورکړ دې خوا راشه نه وی بس بالغ دی راکوټی لک دی وی بچې څه کې وی بس تا نه خوا وشه تاویږم را تاویږم نو طلحه نوم یې طلحه ابن برا رضی الله عنه یو حدیث چې صرف نقل دی یو حدیث مشکات شریف کې شته وی برخورداره څه کې وی بس تا ته نیغ نیغ ګورم نو وی ما نه ولې تاویږې را تاویږې وی احبک یا رسول الله د الله رسول ډېر زیات مې خوښوي په دقه ورځې بس ملاقات وشو ښه دې نه مخکې ملاقات نه شوي وی ښه ما سره دې مینه ده وی او وی چې ګوره ما سره دې مینې خو زما خبره به منې که نه وی حکم کوه صاحب وی لاړ شه پلار دې ملک او سر دې پرې که ماله راوړه اوس به د مینې پته ولګي ورشه پلار دې مړ که سر پرې که ماله راوړه وی صاحب دا خو ډېره وړه خبره ده دلته صاحب لږ ودرېږئ په منډه د خپل پلار سر دله راوړم او قبایلي خلک وو نو تورې به ورسره وې تیکې نه توره ویستل او منډه یې کړې چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ول اواز وکړې دې خوا راشه طلحه دې خوا راشه مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه د پلار خو به عزت کې قدر به کې دا مې ته کتې چې سته واقعي په دې خپله مینه کې رښتونې او که نه چې نبي علیه السلام مبارک جومات ته لاړ مسجد نبوي ته نو چا نه تپوس وکړ یاره په دې لار کې یو هلک را سره ملو شوی طلحه نوم یې او ډېر تابعدار غوندې هلک معلومېدا نشته بیا مې ونه لیده صحابه ورته ویل صاحب هغه بیمار دی وی دی چې تپوس دی لاړ شو رسول الله مبارک سره د ملګرو تپوس ته لاړ هغه هم دغه بالایي عوالي ورته وایي د قبا سره خوا کې په دغه علاقو کې اوسېده چې ورغې نبي علیه السلام مبارک کور ته ورننوت په کټ کې بستره باندې پروت دی نو ډېر زیات یې وژړل نبي علیه السلام او رسول الله مبارک هم سترګو نه اوښکې وبهېدې وی د الله رسوله داسې معلومیږي لکه چې دا زما خیري بیماري وي مرم وی بچې مه جاړه الله به دې جوړ کړي وی نه رغېږم نه الله رسوله خو جاړم هم په مرګ نه مرګ په انسان له خامخا راځي په دې جاړم چې زه کله مسلمان شوم او ته مې ولیدې نو تا سره مې ډېره زیاته مینه پیدا شو
ورکه مې دا فیصله وکړه چې زه به د خپل پیغمبر نه نه خوځم، دا به په جومات کې هم زه خدمت کوم، دا په سفر کې هم زه خدمت کوم، دله به اوبه هم راوړم او زه به ستا خدمت کوم، بار او دننه حضر او سفر کې تا نه به نه جدا کېږم. نو په دې خفیم دا ارمان پړوړم چې هغه زما کم په زړه کې ارمانونو امې تر سره نه شو. دغه یو نظر مې ولیدی نو څه خدمت مې ستا ونه کړی شو. ګوره هلک دی خو په زړه کې او په دماغو کې سوچ پروت دی د نبي علیه السلام سره محبت او مینه. نبی علیه السلام مبارک تسلي ورکړه او بهر راووته. چې راووت نو وارثانو ته یې وایي چې داسې معلومیږي چې لکه دا طلحه وفات کېږي دې بیمارۍ کې، اندازه یې داسې ده، بیماري سخته ده. نو چې دې کله وفات شي نو ما به راغواړی زه به په جنازه کوم. دا هلک پوه شو، تپوس یې وکړه د هغه خپلو وارث رشته دارانو نه، وی نبي علیه السلام څه فرمایل؟ وی څه نه دي ویلي؟ وی نه زه پوه شوم که نه څه یې وویې؟ وی نه داسې څه خاص خبره نشته دی خبره پټوله. وی ګورئ زه یو خبره درته کوم، که زه مړ شم زما جنازې له به نبي علیه السلام نه راغواړئ، نه به راغواړئ. هغې ورته حیران شو، ولې؟ وی په لاره د یهودو کورونه دي، یهودیان دي په دا لاره کې، هسې نه چې زما جنازې له راځي یا واپس ځي یهودیان ضرر ورته ونه رسوي. دې ته مینه. حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وی چې زه چا جنازه وکړم زما په جنازه الله له هغه په قبر کې دغه انسان له الله پاک رڼا پیدا کړي. او زمونږ د وطن دا یو طریقه هم ده، خلک ښکلی عالم او نیک سړی راغواړي چې زما جنازه دي وي، داسې ده که نه ده؟ او چې نبي علیه السلام غوندې شخصیت جمدی وي نو په بل چا څوک چې د جنازې کوي. زړه غواړي چې زما جنازه دا د نبي علیه السلام وکړي او د ده مینه دومره ده خیر دی زما جنازه دې ونه کړي، خو هسې نه چې په لاره په تلو کې او په راتلو کې چې یهودیان ورته تکلیف ونه رسوي، دشمن ورته ضرر ونه رسوي. نبی علیہ السلام مبارک لاړو دی وفات شو. چې وفات شو وارثانو یې نبی علیہ السلام خبر نه کړو، جنازې پرې وکړو. سهار وختي نبی علیہ السلام تپوس وکړو یاره د هغه طلحه نه خبر یې که نه چې څنګه شو؟ وی صاحب هغه خو بېګا وفات شوی دی. وی جنازه وی موږ د شپې کړې ده، تاسو ته ما نه وي چې ما به خبره وي جنازه وپېزه کړو، ما سره ډېر محبت و. وی حضرت تاسو خو فرمایلي وو خو هغه وصیت کړی چې نبي علیه السلام ته خبر مه ورکوئ، هسې نه تلو راتلو که چېرته دشمن یهودي ورته نقصان ونه رسوي. نو موږ ځکه هغه دفن کو. شپه م وه وی دی چې دو دې په قبر جنازه کوم. صحابه ځان سره واغېشتل او په قبر یې جنازه وکړه. اخري ولی نبي علیه السلام دی، بادشاه قبر ته ودرېده او یو دعا په جنازه کې دی هلک له وغوښته. قسم دی د نبي علیه السلام ټولې دعاګانې ډېرې مزېدارې او ښایسته دي چې څومره یې کړي دي، ډېرې ښایسته سوتره مزېدارې او د فایدې دعاګانې. خو چې دا دعا زما ذهن ته کله را مخکې شي نو زما په زړه کې د دې نه ښایسته او بهتره دعا چې ته بل د چا لپاره نه ده راغلې. داسې دعا یې وله وغوښته چې څنګه په قبر ودرېده او د اخري تکبیر کې دا دعا کوله نو رسول الله مبارک وفرمایل وی اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك، بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك. یا الله دې طلحه سره یو ملاقات وکړه، تو سره ملاقات وکړه، خو داسې ملاقات چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي. الله داسې ملاقات ورسره وکړي چې دواړه یو بل ته وخاندې. وایه دومره د مینې ښایسته دعا بله شته؟ د الله خندا څه ده؟ تعبیر ته موږ نشو کولی، موږ خو دا د الله رضا ده، د الله خندا، د الله خوشحالي ده. اوس په دې کیف یو الله خبر دی، په دې کیف چې الله بنده ته خاندي او بنده الله ته خاندي یو الله خبر دی، یو رسول الله مبارک خبر دی. په دغه کیفیت موږ نه یو خبر. وی داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي. دا ولې نو په قبر ورته جنازه کوي او داسې ښایسته دعا، دا د هغه د مینې د وجې نه ګورې، د محبت د وجې. نو رونو الله سره به مینه کې نو مدرسې ته به راځې بیا، او که الله سره دې مینه نه نو به قرآن له ګوتې یوړی شي نو مدرسې ته راشي. د الله د رسول سره به دې مینه نو د هغه کتاب به لاس کې رانیسي، او که هغه سره دې مینه نه بیا هېڅ هم نشته. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وایي مته ستا قیامت به کړې؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي وی ما عادت لها، څه تیارې دې وله کړې؟ تیارې دې کړې؟ د قیامت تپوس کې ځان تیار کړی دی ورته؟ او ورته وایي نه د الله رسوله ما خو څه ډېر منځونه کړي دي، هغه فرضي خو خامخا سړی کوي خو نفلي، نه مې څه ډېرې صدقې کړي دي او نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې نور څه داسې نفلي دغه کړي دي. نو بیا څنګه د قیامت تپوس کوي؟ ولکني احب الله ورسوله. صاحب یو څیز مې زړه کې دی چې الله او رسول سره مې مینه شته.
رسول الله مبارک او فرمایل المرء مع من احب، سړی به قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه. دا چا وینا درونو جواب راکې؟ نه پورا جواب مې ونه لري. دا چا جواب وینا ده او څه وینا ده؟ المرء مع من احب. دا الفاظ لکه ما سره وایه المرء مع من احب، چې انسان به په قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه. د چا د بوش سره مینه ده، د چا د امریکې سره مینه ده، د چا د یهودیانو صفتونه کوي، څوک د هندوانو صفتونه کوي هغې سره مینه ده، او څوک په پاکستان کې د هغې د جنټانو سره مینه کوي. او زمونږ مینه د چا سره ده؟ د الله او د رسول سره ده. ټول چې ناست یې ټولو ملګرو ته وایم ولې جومات ته راغلی یې، مدرسې ته راغلی یې، د قرآن خوشحالۍ له راغلی یې، د دغه ماشومانو بچو حافظانو خوشحالۍ له راغلی یې، نو دا د دې خبرې نښه ده چې انشاءالله مینه به مو د چا سره وي؟ نه دا وروسته ملګري یا خو زه نه اورم او یا دوی غږ نه کوي. چا سره به مینه وي؟ لاس اوچت کړئ چې چا الله او رسول سره مینه وي. جزاک الله. د الله او رسول سره مینه رونو، د الله او رسول سره مینه څه ته وایي؟ یو تابعداري د الله او د رسول کې نمبر 1. دویم د الله او د رسول چې کوم وارثان دي هغې سره به بیا مینه کوي. د چا چې یو پلار سره مینه وي د هغه زوی سره مینه که نه، د هغه نوسي سره مینه که نه، د هغه کلي سره مینه، د هغه د کلي هغه سپو سره مینه. ایو شاعر وایي لقد امر على الديار ديار ليلى، وی د لیلا په کورونو په کوڅو کې چکر لګوم، نو چې چکر لګوم نو اقبل ذل جدار و ذل جدار، کله دغه دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم، دیوالونه ښکلوم. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، وی دې کورونو سره مې مینه نشته چې دا دیوالونه ښکلومه، هغه چا سره مې مینه ده چې څوک په دې کلي او دیوالونو کې ګرځېدلی وي. او حاجي محمد امین صاحب خبره تاسو ونه لیدله؟ زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پېښې قدمونه دومره خواره نه ده. دا خو د سترګو د قدم د لګولو ځای دی، په سترګې د دې په ځای باندې ولګوه. مینه محبت چې د چا سره پیدا شو د هغه زوی سره به دې مینه وي، د هغه اولاد سره به دې مینه وي، د هغه کلي سره به دې مینه وي. حضرت شیخ الهند صاحب رحمه الله، مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب زمونږ یو ډېر لوی هستي تېره شوې، نوم به تاسو ټولو تقریبا اورېدلي. دا څومره مدرسې چې تاسو نن په دې پاکستان کې وینئ او په هندوستان کې وینئ، او دا څومره علما وینئ، او دا څومره نیکان خلک او دا تبلیغ والا حضرات او مجاهدین، دا ټول د هغه د دغه لوښې نه وتلي خلک دي. دا مجاهدین ټول د هغه د شاګردان او شاګردان او شاګردان دي. د جهاد دا فلسفه او تصور هغه په دا هندو پاک کې ښودلی. دا تبلیغي جماعت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، خدای خبر چې قبر کې به کم مقام وي، دا د هغه شاګرد دی. او دا د مدرسو استادان او دا مفتیان، مفتی کفایت الله صاحب، مولانا حسین احمد مدني رحمه الله، دا ټول د هغه شاګردان دي. د دارالعلوم دیوبند لومبی شاګرد د دارالعلوم دیوبند مدینه شریفې ته تللی، نو مدینه شریفه کې اوسېده، نو هلته کې د حاجیان اوس خو جدا زمانه راغه، جدا زمانه وه، نو دی وی چې مونږ به ډوډۍ کله وخوړله او دا پوټي موټي به پاتې شو، نو د کړکۍ نه به مو بهر یو غاړې ته وغورځو، زیاتي ترکاري زیاتي پوټي یو غاړې ته، نو دا پیشوګان میشوګان راځي هم چې خلک وغورځي یا پیشوګان راځي خوري. وی ورځ مې نظر شو ډېر خشتره کوټې ماشوم دی، نابالغه پوټې نه، ډېر خوبصورته. وی په هغه مې نظر شو، وی هغه راځي او زولی ورسره ده او دا پوټي راغونډوي، دا واړه پوټي چې راجیانې د کړکو نه بار غورځوي، وی دا راغونډوي او زولی کې اچوي. وی ما چېرې دا په دې پوټو څه کوي؟ وی ما یې تپوس وکړو چې بچې په دې څه کوې؟ وی دا کور ته وړم. وی ما چې کور پې څه کوې؟ وی چې دا خورو که نه؟ وی زړه مې ودرېد. وی ما چې ولې ستاسو؟ وی چې نه د ما پلار مړ دی او مور مې ده او مونږ ډېر باپرده کور کې یو او زمونږ نور څوک نشته، ټول یتیمان نور ماشومان یتیمانانې خویندې مې دي او وروڼه مې دي، نو د کاروبار مې څوک شته نه او مور هم باپرده بار خدمت کولی نه شي، نو زه په دغه کړکو ګرځم او دا پوټي راغونډوم او دا وړم دا اوبو کې خو شته او دا خورو. وی ما بچې یې د کوم ځای؟ وی ما ته وی الحمدلله د مدینې شریفې. بچې له بهر نه راغلی یې؟ ځکه هلته خو ډېر خلک یو ملک او بل ملک نه تللي دي اوسېږي. وی ما ته وی نه الحمدلله من سکان المدینه، د مدینې شریفې ساکنان یو او من ولد الانصار، د انصارو په اولاد کې.
وی زړه مې درد وکړه درد تا وګوره دا سعودي اوس ګورې مالدار شو دا تیل میل او دا قصې پیسې چې پیدا شي مخکې دا دومره مالدار نو غریبانان خلک وو د پاکستان به زموږ بابا چې حج له تللی په 1954 کې د حاجي محمد امین صاحب سره شریک هغه به وي 1 روپۍ چې به مونږ ورکړه 3 ریاله به راته راکول او ډېره زیاته غریبي به وي معلمان به دلته راتلل ځان ته به جان کتل بهر کې پوی ډېر زړه مې درد وکړ ډېر زیات مې زړه درد وکړ چې دا ګوره د مدینې شریفې باشنده او د انصار اولاد کې دی بیا او دغه حالت دی وایي ما ورته چې بچې یو خبره درته کوم زه هندوستان یم هلته یو لویه مدرسه ده دارالعلوم دیوبند هغې کې استاد یم او که دې خوښوي بچې ځان سره به دې بوځم هندوستان ته علم به در باندې وکړم عالم به شي الله به دنه ښکلی عالم جوړ کړي ډوډۍ انتظام به دې هم پموي نو جامې به دې هم پموي او داسې به دې ساتم لکه د خپل بچي په شان دی مور سره صلاح او قضا دلته ضایع کېږي بچې او ما ورته ووایي چې په پلانکې ورځ به موږ ځو ښه بیا راشو وایي دا ماشوم لاړه وایي په کومه ورځ باندې چې موږ تلو نو دا هلک راغی وایي موږ هغه د وداع هغه اخیر د رخصتۍ سلام وکړ نو چې د هغه سلام سړی وکړي او داسې مخامخ باب البقي باندې وځي نو بیا د سړي زړه نه کېږي د مدینې شریفې نه نو واقعي جاري خلک ځکه بیا د جون څه پته لګي چې ځکه نه دي وایي داسې بار ته ووتم او هغه شین ګمبد ته مې کتل مخامخ او جړل مې وي دا هلک راغی دا ماشوم وایي ما ته وایي چې بچې ما ورته وایي چې بچې مشوره دې وکړه مور سره وایي او کاکاجي مشوره مې وکړه څه وایي مور دې درته وایي مور مې ډېره خوشحاله شوه وایي ما ته وایي چې بلکل ورسره لاړ شه عالم به دنه جوړ شي او که عالم دنه جوړ هم نه شي نو زه بچې ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم ګرم بوج را باندې ډېر نور مې دې زړه درد وکړ چې نه بچې الله به دنه ښکلی عالم جوړوي او زه به لکه د خپل زوی ځان سره ساتم بس بچې زه لاړم خپل بلډینګ ته او زه مور له دا زما پته او یو سا او پلانکي ټایم راځه چې ځو او بلکل مور دې مطمئنه کړه وایي چې داسې روان شم وایي ما ته وایي چې کاکاجي لږ ودرېږه وی ودرېدم وایي ما ته وایي ویې جړل چې ته ما کوم وطن ته بوځې هندوستان ته نو یې ګمبد مبارک ته یې ګوته ونیوله چې دالته شته دالته شته وایي بس زه خو پوه شوم چې دا خو ماشوم دی خو دا خو د نبي علیه السلام د محبت په تیغ سوری دی دا خو عجیبه ماشوم دی وایي زه پوه شوم وایي ما ورته چې بچې که دا هلته وې دلته مونږ څه کول خو دا هلته نشته مونږ دلته راځو وایي کاکاجي خفه کېږه ما که ملا شوم او که ملا نه شوم او کار سره نه جوړ شو خو دا ګمبد پرېښودل دې ته تیار نه یم رکوټې بچي نو قسم دی چې د رسول الله مبارک سره دې مینه یي که نه مینه د هغه کلي سره به دې مینه یي حاجي صاحب رحمت الله علیه چېرته په یو نعت کې مدینه لفظ نه دی ویلی مدینه منوره مدینه منوره وګورئ د هغه نعتونه که مدینه منوره نشته مدینه نشته مدینه منوره مدینه شریفه د عزت پتاک به نوم اخلي د یو سړي خو خپل نوم خلک ودا نه وایي چې او طاهره نه طاهر کاکا چې مشر دی طاهر ماما چې مشر دی دا ستا مولي صاحب دی نو ته خو دا آواز نه ورکوې او فلان کې خو بې ادبي ده که ستا نه کشر مې دا نوم ورته نه اخلې نه په عزت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتهم زید مجدهم په عزت به نوم اخلي په قدر نو وروڼو چې د نبي علیه السلام سره مینه ده د هغه کلي سره به مینه وي که نه جواب راکوي او د هغه خاورو سره به مینه وي که به نه د هغه احادیثو دین شریعت سره به مینه وي که به نه د هغې وارثانو سره به مینه وي که به نه جواب راکوي که نه ایبا د هغه وارثان څوک دي دغه مولیان او طالبان نو المرء مع من احبه که دې علما او طالبانو سره د مینه محبت پیدا شو نو په قیامت کې به هم دې سره ملګري او که ته مینه مې شته او ګاډي ته وختې او ملا صاحب در وخته هم ګاډي ته وخته او تا په سر څادر واچو سر دې ښکته کړه چې که ده ته ګورم خو سیټ پرېښودل غواړي دا خو مینه نه شوه که نه مینه خو دې ته وایي چې مولانا صاحب هله شا به دلته کښېنه په هغه خپل سیټ یې کښېنئ او کرۍ هم د هغه ورکړي او لاس دې ونیسي او بیا کوز هم کړي او بیا دغه مخکې بازار کې مولانا صاحب شربت یو ګیلاس در باندې وڅکم چای در باندې وڅکم یو پیاله دا ستا مینه محبت زما وروڼو مینه او محبت د الله او د رسول سره دی الله زمونږ په زړه کې پیدا کړي بیا به مدرسې سره مینه جومات سره به دې مینه عالم سره به دې مینه حافظ سره به دې مینه طالب سره به دې مینه اوړه کې به دا سوچي چې ما یو خپل بچی دین ته وقف
نو امام مالک رحمت الله علیه دومره محبت د نبی علیہ السلام مبارک سره چې هغه به احادیث د نبی علیہ السلام لوستل نو پاکي جامې بچول خوشبو یې پورې کوله او بیا براغه او درس کې بکیناست او د نبی علیہ السلام د احادیثو درس وکړ. نبی علیہ السلام مبارک دعا کوي اللهم ارحم خلفائي یا الله زما په خلیفاګانو باندې رحم وکړه. صحابه ته تپوس کوي ومن خلفاؤک یا رسول الله دا الله رسول ستا خلیفاګان څوک دي؟ دا تپوس درنه کو دې خبرې ته متوجه شهرون خلیفاګان څوک دي؟ نو دیو نه فرمایل چې دا چودران مې خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې دا مالدار مې خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې بادشاهان مې خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې وزیران مې خلیفاګان دي، نه دیو فرمایل الذين يروون احاديثي وسنتي ويعلمونها الناس چې زما د احادیثو څوک خدمت کوي دا زما خلیفاګان دي، دا د نبی علیہ السلام خلیفاګان او دا متقیان دي رونو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین بل دی خو هدى للناس راغلی عام انسان ته هدایت ورکوي خو چې دا چا ته هدایت ورکړه دلته د متقي صفت ورکړه دا متقي دی او متقي د الله په نزد بهترین او الله ته نږدې انسان متقي دی. طالبان او مولیان متقیان دي متقیان د قرآن په هدایت چې څوک رنګ دي دې ته متقي وایي دا متقین دي او متقین د الله د مجلس نږدې خلک دي. نو که ځان متقي جوړول غواړئ نو یا مولا شه یا طالب شه یا خادم شه. څو څیزونه شو نو؟ درې څیزونه شو. یا مولا شه او یا طالب شه او یا بل څه شی شه خادم شه. نو ته به وایې چې تاسو پورې خو د مولي او د طالب صفت وکړه د خادم خو دې څه ونه وې. نو اخیر یو ټکې درته وایم نو د مولا او د طالب د خادم یو اخیری رکوټه غونډه ټکې درته وایم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی په خپل تفسیر کې چې د قیامت پر ورځ به الله هم داخل العلم وبخي چې ځای جنت او بغیر حساب او بغیر کتاب نه به وبخي. حساب کتاب به سره نه کیږي ځای جنت ته. نو دې به د هغه حشر په دا میدان کې ولاړ وي بس الله به بیا आवाज ورکړي چې ځای کنه جنت ته دې به ولاړ نه بځي. بیا به الله आवाज ورکړي چې بندگانو ما وبخله او جنت ته ځئ. دی به یا الله که مونږ دا علم زده کړی دی یا مونږ دا مدرسو کې سبق ویلی تعلیمیم کړی دی یا څه دینداري مو زده کړه دا خو ډېرو خلکو په دې کې مونږ سره امداد کړی دی. ځکه دې مدرسه کې چې دا ماشومان حافظان شو نو دا خو محترم صاحب د کوره پیسې نه راوړي. ډېرو خلکو به وله دا آبادي جوړه کړي. څوک به د بجلۍ خرچه برداشت کوي، څوک به د اوبو خرچه برداشت کوي، څوک به د استاد د تنخواه خرچه برداشت کوي، چا به قرآن شریفونه اخیستي، چا به کتابونه اخیستي، چا دا سپونه درې به اخیستي. الله دا خو د ډېرو خلکو مونږ سره امداد کړی دی چې هغې خلکو را سره امداد نه وی کړی خو مونږ طالب او ملا نشو جوړی دی. الله هغه به دلته ولاړ وي مونږ به جنت ته ځو. الله به وفرمایي چې هغه خلک چې په دې لار کې تاسو سره امداد کړی دی پیژنئ؟ وی اول دی پیژنو. وی ښه چې چا در سره تعاون امداد کړی دی ستاسو خادمان دي هغه یو د مټه ونیسئ هغه هم بې حسابه بې کتابه ځان سره جنت ته بولي. ټول وایي الحمدلله. زما رونو یا ملا شه یا طالب شه یا ورسره مینه محبت وکړه او خدمتګار یې جوړ شه. بس دې مدرسو سره امدادونه وکړو دې سره مینې وکړې د علماو تاریخ کل کې قسم په خدای قسم مې راته وخوړ مونږ که نن خدای پېژنو دا د دوی برکت دی. مونږ که نن رسول الله پېژنو دوی برکت دی. نن که مونږ قیامت پېژنو جنت او دوزخ پېژنو دا د دوی برکت دی. نن که مونږ د خور او د لور په منځ کې تمیز کوو او د ښځې او د لور په منځ کې تمیز کوو دا راته چا ښوولي دي؟ وایه که نه دې علماو ښوولي. نن که مونږ سپی نه خورو سپي ورشه په چین کې خلک سپي خوري سپي چیندخې خوري په چین کې او شمشتې خوري او ماران خوري او چې مونږ دغه ګنده پلیتو څیزونو نه ساتلی یو دا چا مونږ ساتلی یو؟ نه علما د الله دین خو دې ته رسولی. نن که زمونږ دا تندې په دا خاورو کې الله ته لګي دا درته چا ښوولي چې دا تندې په دا خاورو کې الله ته ولګوه؟ دا ته علما. نو بیا به هم ته د علماو نه په جدا لاره ځي. علماو سره به په هر میدان کې ملګرتیا کې که هغه د مدرسې میدان دی او که هغه د دعوت و تبلیغ میدان دی او که هغه د جهاد میدان دی او که هغه د سیاست میدان دی هر میدان کې به د دې لاسونه ښکلی دي طریبه ښکلی او که نه ته ورته وایې کاکا مینه مې سره شته زه ته دا پیاده راځه او زه دې ګاډي ته وختم ښه راځه په کچه کچه ورو راځه